دلته کې موږ دغه جینۍ ګورو چې دا شوټینګ دپاره ویسټ ورجینیا ته روانې او ځنګل په لاره باندې وي. هغه په موبایل باندې خپل منیجر سره خبرې کوي او د لارې تپوس هم ترې کوي. دلته کې دې ته دوه لارې راشي او هغه خپل منیجر نه تپوس کوي چې په کومه لارې لاړ شم. هغه ورته وایي چې په ښي لاره باندې راځه او هغه شانتې روانه شي. له هغې د موبایل نه نیټورک هم لاړ شي. کله چې دا خپل موبایل اخلي هغې دوران کې دې ته مخې ته یو سړی راشي او دا یې ووهي او هلته کې لړه کړي. دا ګاډی ودرې او ډېر زیات ویریږي او راکوشي او هغه سړي ته ورمنډه کړي او هغه ګوري چې مړ دی او که ژوندی. خو کله چې دا هغه سړي ته راشي هغه مړ نه وي او هغې کې ساه وي. خو دا بیا هم ګوري. هغه سړی پې یو دم راپاڅېږي او په دې باندې حمله وکړي او چپټه پې ووهي. هغه د دې نه هغه شونډه ټوله وخوري او چمړې سره یې ترې بار راوکاږي. دغه جینۍ په ډېر درد کې وي او هلته نه وتښتېږي. خو هغې ته مخامخ یو بل سړی راشي او ویې نیسي. هغه سړی بل څوک نه یو سړی خور وي. هغه دا راونیسي او په منځ یې په تبرګي باندې ووهي او په منځ یې نیمه کړي. او دغه شانتې دا دوه کسان د هغې نیمه نیمه حصه ویسي او هلته نه لاړ شي. بل خواته موږ دا کس ګورو چې دا په ځنګل کې څه کسان یې راوسي او دلته د فلم شوټینګ جاري وي. خو کومه جینۍ چې په لاره کې مړه شوې وي دا یو بلې جینۍ ته وایي چې اوس به له هغې په ځای ته په فلم کې کار کوې او هغه جینۍ دې ته تیاره شي. دا یو فوجي وي او دا د ټیم سره راغلی وي د دې خیال ساتي. دا چې کله هلته نه ځي په خپل ګاډي کیني نو هغې باندې د تیر غوزار شوی وي او هغه ټیر ورته پنچر شوی وي. هغې نه پس ته هغه خلکه په دې باندې هم تیرونو غوزارونه وکړي خو دا ترې منډه کړي او د ونې شاته پټ شي. خو هغه سړي خور په دې باندې تبرګي حمله وکړي خو دا ترې بچ شي. دا خپله چاړه راوالي او په هغې غوزار وکړي او هغه پرې ولګي خو په هغې هېڅ هم ونه شي او هغه چاړه روکاږي او هغې نه هغه وینه هغه وخوري. هلته کې اچانکه یو بل سړی خور راشي او دې باندې غوزار وکړي او دا بېهوشه کړي او ځان سره یې ویسي. دا دوه جینکۍ هلته یېرېدلې وي او دا دلته نه تښتي. دا یو کور ته راشي او هلته کې ورننوځي. دې هلته کې څه معذوره خلکه وګوري او د هغې تصویران وي چې هغې کې مور او پلار او یو ورور او زوی وي. هلته کې اچانک چغې شي او دوی ویریږي. دوی ګوري چې هلته کې یو سړی او ښځه وي او د هغې ماشوم کېږي. د هغه ښځې یو ماشوم وشي او هغه هم بلا وي او ډېر زیات خطرناک او بدرنګه وي. خو هغه جینۍ دوی ویني او هغه په دې باندې چغې ووهي. هغه جینۍ په دې باندې حمله کوي او ورپسې رامنډه کړي. خو دې ته یو کمرې کې ننوځي او ور بند کړي او د هغې د شاته یو میز کېږدي. هغه جینۍ ورپسې دا ور ماتوي خو دې ډېر زیات ویریږي او هلته نه وتل هم ډېر مشکل وي ولې چې هلته کې هر څه بند وي. دوی سره بله لاره نه وي. دوی په یو باتروم باندې لاندې ځان روکاږي او هلته نه منډه کړي. دوی چې کله هلته نه تښتي خو هغه سړی خور پرې راشي او ویني. هغه په هغه جینۍ باندې تبرګي غوزار وکړي او ډایرکټ په سر ولګي او رالړه شي. دا بله جینۍ هلته کې انتظار ونه کړي او هلته نه وتښتېږي. هغه سړی خور راشي او هغه جینۍ د سر نه تبرګی وکاږي او دې بلې جینۍ پسې ور روان شي. هغه جینۍ ته هلته کې پټه وي او هغه سړی خور ورپسې ګرځي خو هغه یې نه ویني. بل خواته هغه سړی هلته کې ټرک راولي او هغه جینۍ پې مخې ته تړلې وي او هغه د جینۍ هغه ګوته راواخلي او بهر یې د ټرک نه لړه کړي او هغه ډایرکټ راشي او د نینا مخامخ را لړه شي. خو نینا خپل ځان ډېر زیات کنټرول کړي او چغه ونه وخي. خو هغه سړي خوران هلته نه لاړ شي او دا جینۍ هم هلته نه وتښتېږي. بل خواته دا رور او خور په جنګ شي او دا هلک دا جینۍ ګوري او دغه جینۍ دا وګوري او هلته نه وتښتېږي. خو د بلې جینۍ سره چاړه وي او رامنډه کړي دا په چاړې باندې ووهي او دا یې په چاقوانو باندې ډېره زیاته ووهي چې د دې هډوکي بهر راوځي. هغه فوجي چې کله ووش کې راشي نو هغه الټه چا ځوړند کړی وي. هغې مخامخ هغه سړي خور وي او د هغې یو ملګری کټ کوي. بل خواته دوه سړي خوران په ټرک کې راشي او د هغې ملګری هم راولي کومه چې هغې مړه کړې وي. هغه سړي خور اوس دا هم مړ کوي خو دا پې اټیک وکړي او هغه زخمي کړي او ځان دې آزاد کړي. دا فوجي ډېر زیات تکړه وي او بهادر هم وي. دا د سړي خور سره په جنګ وي او هلته کې هغې نه ټوپک والي او هغه په ټوپک اولي او مړې کړي. هغه هلک خپل ټرک ته راشي او کیمرې آن کړي او هغه کیمرې چیک کوي. خو هغه ټرک څوک سټارټ کړي او هلته نه روان شي. دا فکر کوي چې دا چېرته زما ملګری دی. خو هغه بل څوک نه هغه سړي خوران وي او هغې روان کړی وي. دا پرې راشي او په دې باندې حمله وکړي او زخمي. بل خواته دا درې ملګري هلته کې ناست وي او هغه بربکي خوري. خو هغه زخمي جینۍ هلته کې په منډه راشي او دې ته ټوله کیسه وکړي او دا جینۍ ورته وایي چې دلته نه زر تر زره تښتئ دلته سړي خوران دي خلک مړه کوي.
خو هغه یو کس وی که دا چېرته ایکټینګ کوي او دا د فلم یو حصه ده او هغه پې یقین نه کوي. دوی هلته کې غوښه کې یو ټیټو وګوري کوم چې د جنۍ په خپې باندې وو او هغه دوی مړه کړې ده. دوی اوس دلته نه وتښتېږي او هغه ټرک ته راشي، خو هغه ټرک هلته کې نه وي، هغه خو هغه سړي خورانو بوتلی وو او داسې کې دوی هلته نه وتښتېږي. هغه فوجي هلته کې یو سړی ویني کوم چې په پټرول پمپ کې به یې په کار کولو او هغه فوجي هلته کې خپلې زخمونو ته ټانکې ورکوي او دا سړی ورته ووایي چې دغه سړي خواره هلته کې پیدا شوي دي، دا یو معذورو خلکو نه پیدا شوي دي او هغه لیونین وو. دې سړي ته چې کله پته ولګي چې دی یو سړی خور مړ کړی دی، دا په دې معنی اټیک وکړي او ورته وایي چې هغه زما زوی و. هغه فوجي هلته نه یو ګرنیټ وړي او دې ته یې په جیب کې کیږدي او داسې کې دا والوزېږي او مړ شي. هغه سړی غوښې شي. بیا دا فوجي هلته کې څه اصلي راولي او دغه خلکو سره جنګ چالو کړي. دغه خلک هم دې میل ته راشي خو دې هلته کې څه چغې واوري. دا هلته کې هغه دوه لیوني هم وګوري، هغه په دې معنی اټیک وکړي او په جنګ شي. نینا دلته هم بېغیرتوب وکړي او دا درې واړه به ځای پرېږدي او هلته نه وتښتېږي. دا درې کسان د سړي خوارانو سره په جنګ وي او څه مقابله کوي، خو دوی هلته کې دوی پرېږدي او هلته نه ترې وتښتېږي. بل خواته نینا په ځنګل کې منډې وهي او یو کنده کې پرېوځي. هغه ډېر زیاتې چغې هم ووایي او کوشش وکړي چې بهر وځي خو هغه نشي راوتی. دغه جنۍ د ملګري په ځای پرې اغوستې وي خو بیا هم دا درې ملګري دې پسې ګرځي او دې په تلاش کې. دغه تور د دوه ملګرو ته وایي چې تاسو میل ته لاړ شئ او زه به هغه جنۍ پسې لاړ شم. نینا چې چغه ووایي دا تور سړی واوري او هلته کې رامنډه کړي او هغه د لاسه ونیسي او بهر یې راوکاږي. هلته کې ټرک هم راشي او دوی هلته نه وتښتېږي. دوی د غره له پاسه راشي او لاندې اوبه وي. هلته کې هغه لیونۍ جنۍ هم راشي او په دې باندې ډزې وکړي. دې سره بله لاره نه وي او دوی لاندې ټوپ کړي او اوبو ته ښکته کوشي. بل خواته په ځنګل کې هغه دوه کسان هم روان وي. هغه هلک د خپې نه ګیر شي او بره هوا کې ځوړند شي، خو دغه جنۍ خلاصوي، خو دغه جنۍ هم په دې کې ګیره شي او راځوړنده شي. هغه دوه سړي خوران هم هلته راشي. کله چې هغه یو په دې معنی تیر غوزار کوي خو هغه خپل کشر ورور ته وایي چې په دې معنی غوزار وکړه او نشانه پخه کړه او دغه شانتي په یو تیر. بل خواته نینا او هغه تور سړی میل ته ځان رارسوي. دوی هلته کې یوه ډانچه وګوري کومه چې یو وړه ماشومه وي او نینا دا ووایي چې دغه ماشومه هم دې نه پټه شوې وه او د دې په انتظار کې وه چې څوک به زما هیلپ وکړي. نینا ډېره زیاته ویرېږي او هلته نه تښتېدل غواړي، خو دغه تور سړی ورته وایي چې لږ انتظار وکړه، زموږ هغه دوه ملګري به هم دلته راشي او موږ به یو ځای دلته نه وځو. دوی هلته کې ډېر زیات ګاډي وګوري چې ډېر زیات تعداد کې ولاړ وي او هلته کې دوی خپل ټرک هم وګوري چې هغې کې د مایکل د چغو اوازونه وي. هغه تور سړی چې کله ټرک ته ورخیږي نو هغه په کیمره کې وګوري چې هغه ژوندی وي او څوک یې مړ کوي او دغه سړی پوه شي چې دا دې لپاره یو چال و او دغه شانتې دوی ونیسي او دواړه وتړي او ځان سره یې بوځي. نینا چې کله وشي راشي نو دا ګوري چې دا چا تړلی وي او هغه تور سړی هم مخامخ ځوړند وي. اوس د دوی د خوراک ټایم وي او دوی دوا وکړي، خو دغه سړي خور راپاڅېږي، دې ته په خوله کې په زوره څه خوراک ورکړي او دلته کې موږ ته پته ولګي چې دا فیکټري د دې کور و او هغه ښځه په ماشین کې د انسانانو څه کلمې ولړه کړي. هغه فوجي سړی دا وګوري او هلته کې بهر روزي، خو د دې د خپو اواز هغوی واوري او دوی پې خبر شي. کله چې دوی خبر شي دوی هلته نه خپلې وسله راوالي او بهر روزي. هغه فوجي هغه ورور او خور په بم کې والوزي او مړې کړي. نینا هلته کې ځان ازادولو کوشش کوي خو هغه فوجي رارسېږي او هغه راخلاصه کړي او دغه شانتې هغه تور سړی هم دا رازاد کړي. بل خواته هغه دوه سړي خوران چې کله خپلو بچو جامې ویني چې هغه دوی مړه کړي دي هغه ډېر زیات غوسه شي. هغه سړي خور په دې معنی د تیر حمله وکړي خو دا ډېر مضبوط وي او په هغې باندې څه چل ونه شي، خو هغه ښځه په دې معنی څه غوزار وکړي چې هغه زنځیر د دې د مرۍ نه توش شي او دا پکې زخمي شي او رالاړه شي او ډېره زیاته وینه دې لاړه شي او هغه سړی مړ شي. نینا هغه میل نه بهر وځي خو هغه تور سړی په غلطۍ سره هغه د ماشین کمرې ته ورشي. هغه سړي خواره هم هلته راشي، هغه تور سړی په دې ماشین کې ولړه کړي. نینا چې کله د دې چغې واوري نو هغه رامنډه کړي دې ته پاره. نینا دې ته په شا شي او په غوږ ورته چک ولګوي او هغه تور سړی دې ته دیکه ورکړي او ماشین کې ورته نه کړي او د دې سړي خور یو لاس پکې کټ شي، خو هغه ښځه په موقع راشي او دا د ماشین نه رابار کړي. خو نینا هلته کې یوه بټنه ووهي او هلته نه یو غټه ونه بهر وځي، دا دواړه ووهي او کیمې ماشین ته یې وردننه کړي او دوی دواړه پکې ورننوځي او کیمه شي او بل خواته روځي او دا دواړه په موټر کې کیني او هلته نه لاړ شي. بل سین کې موږ دا سړي خور ګورو چې دا ژوندی وي او مړ شوی نه وي
او هغه بلا ماشوم ته په خوله کې د هغه جینۍ ګوته ورکي. د دې فلم بله کیسه هم شته، زما په چینل وګورئ.